څلورم کلاس ده کنه عملی کلاس پنځم کلاس تیر ورځ موږ پاند ګروپ وایل په پاند ګروپ کې موږ ټول کمانډز کوم اپشن چې ټول باندې موږ کار وکړو دا خو کې مشکل نشته ښه نن ورځ موږ پاراګراف شروع کوو په پاراګراف کې اول زموږ سره بولټس دي چې دي زموږ سره بولټس دي موږ د کې څو قسمه بولټس لرو تاسو سودا ګوري بولټس لپاره کارول کیږي کوم قسمونه موږ بولټس لرو بولټس که تاسو خیال کړی وي یو لیست درکړی وي لیست سره غنه خچ راځي یا تاسو یو لیست لیکي یو سره شمار راځي څه دې په تاسو کوي زه راځم ام اس ورډ فرض کلی کوم سټوډنټس لیست لیکم ښه ام اس ورډ students list لیست تاسو لیست لیکم زه غواړم چې دا لیست لیکم کله فرض مثال امیر خان بصیر یاسر دا ګوره داسې راځي کنه صحیح سایف هاي تاسو لیکئ صحیح زه ته دا شانتي نه راځي په دې څنګه راشي لازم په کار چې دا باید یو لیست کې راشي یو لیست سره راشي لیست غونډه لیکل چې دا سلیکټ کا راشه دیزي کې مختلفې نښې نښانې وسره وړي دا راوړي دا عکس ما راوړي دا نور نښې د کومې چې اوس موږ ریسنټلی یوز کړی هغه دادي دا نښه ورسره راوړي دا رقم نښه ورسره راوړي دا نښه باید ورسره راشي دا نښه راشي دا نښه راشي دا نښه راشي کومه ونه خطر ورسره راوړي هغه ورسره راوړل شي پر سیستم دا راوړي لیست شو دینه بچ ته هر څه لیکل کوي هغه وسنګ کیږي علي ولي کامران اسد خلک دورته ټول بداشن تر څو پر جذب ته بیک سرس لاړ نشي اعظم اول د ذکر زو د لیست خلم کوم لیست خلم فرض کړه داس لیست وته و د ذکر لیکل شروع کوم فرض کړه ام اس ورډ ام اس ایکسل MS PowerPoint, PPT, or MS Access. اچھا سوال لیستونه دي خدا څنګه لیستونه دي زمونږ سره ان اورډر لیست دي کوم لیستونه دي ان اورډر لیست ځکه دې سره شمار نشته ده بولټس سره راغلي شوی دي صحیح ده موږ سره دوه قسمه دي ګوره یو بولټ لیست دی بل زمونږ سره نمبر لیست ده نمبرینګ دی سره کیږي زه غواړم چې اوس دې سره نمبر راشي سره نه خیراتلی زه ما چې ځکه یو لیست لیکم نو یې سره د شي راځي نمبر دی ور سره راځي یو نمبر شمار سره ماته پته کې دا په څو نمبر کې ده صحیح نو دې شي د پاره اوس موږ څنګه کار کوو ام اس افیس په زو لیکم دا شو او دې کې چې دې کوم پروګرامز دي هغه زه باید ټول ولیکم لومړی تاسو مخکې کولای شئ چې راشي او د ځکه وته یو دانه لیست انتخاب کړئ دا د پکار دا فرست تھرد ورځ راشي دا رقم د فرست سیکنډ تھرد لیکل شي دی سټایل کې غواړي رومانز سره غواړي ای بي سي راوړل غواړي دا سټایل راوړل غواړي دا غواړي کدا راوړل غواړي کوم چې راوړل غواړي غور سره راوړل شي کوم راخلم دا صحیح ده فرض کړه راخلم اول د چې د کی ورډ دا دویم زمونږ سره ایکسل دا بل زمونږ سره پی پی ټی دا او بل زمونږ سره اکسس ده نه مو د خیال ورته پوه شوي نمبر او لیست او بولټ لیست په پوه شوي د ځکه نور هم شته زمونږ سره ګوره تم چې دا نمبرینګ مینه د پکار کوم نمبر وکوم پر سیکنډ تھرد دی وسره راشي یعنی دا شانتي درازي اوس ملي کې اوتو سره راشي دا څه مینه د پکار دا شانتي راشي ای بي سي د وسره راشي دا شانتي نه د پکار څنګه دراشي دا شانتي دراشي دا نه په کار سره وسره راشي رومانز وسره راشي رومان دی ګور اوس روبر کې راغلو تاسو پر پوه شئ یس بولټ لیست او دا مو پیژندل ها دغه اوس یو بل خبره دی اپشن نور دی چینج لیست لیول تو غواړې کې لیول چینج کی ورته بل لیول ته ځي زه ته مې دا سکارو کا زه په دې کې ولاړم او زه ته مجموعه ته سوک لیولې چینج کا مطلب دا چې د دې دنه نور کوم راځي هغه اوس را تراواله لګور دې ته مې راوست ګوري ورته خاصه کار کوي دا شان کار کوي دا اوس ما سره ورډ دا اوس په ورډ کې د دې دنه نور مینیوګان زاغلي کوم چې فرض کړه ما سره هوم مینیو ده بل سره انسرت ده بل سره پیج لیاوټ ده تابین میګان دي کنه منګي وایو بل سره فرض کړه چې دا ریفرنس ده دا دي کنزم چې دا په ورډ کې دنه راشي دا سلیکټ کا
او دیز نو ته لیول چینج کرا شه دیز ته لیول چینج کولای شي یو لیول کې دا سم ته چینج کولای شي لیول او چې کله ته ټیپ بټن پریس کې به هم ورته چینج کولای شي فرض کا ایکسل دا د ایکسل درنه که زه اوس لیکل غواړم ټیپ بټن پریس کوم دا به دغه درنه راشي فرض کا ایکسل کې موږ وایو دا سپریډ شیټ د خپل صحیح بیا لیول چینج کوم دي ته فرض کا سپریډ شیټ کې زموږ سره چي دي وګوره دلته راشه کلیک یې دا لیول چینج کوم دي دا سیلز دی را سره رو کالمز رو اینڈ کالمز صحیح دې دا لیول چینج کې لیول چینج کولای شي دې چې نه جوړل سیلز نه جوړل خیر ورته ورکوم لیول نه راوړم دې نو ګرځي دا دې نه لیست دا دې نه لیست دا دې لیست یو لیست دا نه بل لیست جوړول غواړي یو لیست نه باید بل لیست سر منو شو خلاص دلته کې بل خبر د زما سره ډیفاین نیو نمبر فارمټ زه غواړم چې فارمټ ته به ټاکم مطلب دا ده ته بي سي راوړل غواړي پښتو کې مشته پښتو کې لیوال لیکل راشي کوم شان دي لیکل راشي دا کوم بولر چې ما اخیستي د دې د هغه دي څنګه وي نمبرینګ دي څنګه وشي کوم سټایل کې وي ګور ورته چې یو ځل مزدک کړل به ټوله ما حساب ده فانټ ته ګوره فانټ ډیزاین دي څنګه وي فانټ باندې کلیک کا او دې کې ته فانټ په مکمل چینج کولای شي اول فانټ سټایل له فانټ سټایل ورته واخله بیا راځي دې کې فانټ سټایل دې نه ایټالیک بولډ غواړي سایز ورته وټاکا د بولټس لپاره د دې شیزونو لپاره تخې راځو دلته کې ورته کلر دی فانټ څنګه وي سور دی وي انډرلاین کوي کني انډرلاین کوي کوم قسم ته انډرلاین کې د انډرلاین کلر دې څنګه راشي ټول شیزونه تاسو ورکې راوړل شي او دا شانترس نمبر فارمټ دی کوم کې وي رائټ نو غواړي لیفټ نو غواړي کوم ځای نه سٹارټ شي هغه نه تر راوړل سنټر کې رائټ نه کې لیفټ نه دی پښتو انګلیش لیکل لیفټ نه کوي پښتو لیکل رائټ نه کوي اوکې دې کوړه ګوره ټول یو لیول تم شول او دا شاندې ګوره لاندې ونه ختم نو دا ډیزاین صحیح ده نو دیز نه تاسو کولای شئ چې بولټ سره کوم ډیزاین سره وغواړئ هغه کوم ته تاسو جوړولای شئ نمبر ویلیو ورته سیټ کې فرض کا چې زما لیست شروع کوم نه شروع شي زما سره لیست زه ته ما اول خو بدلته کې راشم ولې وته سم صحیح کوي یو لیست داخله مده ام اس ورډ نه افیس پروګرام دې زما سره دی کې پر مثال ام اس ورډ ادا شي زونه دي زه ته ما چې ذکر لیست سٹارټ کوم هغه لیست ماته د کوم ځای نه سٹارټ شي چې ورډ ایکسل PPT PowerPoint به هم access دا شو اوس دا ګور دا څلور ورځې انتخابوم او راځم دلته کې اول ورته نمبرینګ ورکم کوم قسم د نمبرینګ زما په کار لیست نه ټاکلای نو ته چې وایم فرض کا ورته وایم چې ماته دارا ولا 1 2 3 سره ولم کو فرست سیکنډ تھرد ولم کو دا کوم شمار راولم سره کوم پرمټ تاسو په کار ده کوم یو 1 2 3 ښه دا شانتي راولم 1 2 3 0 1 سره 0 0 سره صحیح ارش تاسو غواړئ حدیث نه سیمپل راشه او باندې کلیک وکړئ د دې کې چې کوم پرمټ تاسو په کار هغه ته پر اپلای کول شي دا ګورل تا پتا شو کی کوم دې په کار هغه تور سره راوستل شي فرض کما کم یو راوستو ماده یو راوستو دا نه نمبر والا دا صحیح اوس راځم د دې کې ماته بل خبره کوي سیټ نمبر ویلیو شروع لکم زنه وشي فرض کته مخکې نه وزید لیکلي لیستونه لا شي یعنی بل لیست کې لیکلي ولا سم دلته لیکي مزور ته مچ دا ماته شروع کله پنځم نه سرور مې لیکلي پنځم سرور باندې لیکلي پنځم دا ته ګوره اوس نن تاسو کولای شئ چې د کوم نمبر دا هغه شمار وته بدل کې او چینج کې ورته په دې طریقې سره چینج کیږي په دې مسخ خلاص شو ګوره
دا کې چې بولټ لیست دي سره چې راځي بولټس پر راځي نمبر ور سره نشته دا ان اورډر لیست ته ویل کیږي ان اورډر دا ډیزاین دی پکار کوم دی پکار وي لیست په دې کې چینج کولای شي لیول ورته کوم لیول پر چې غواړي خبرت لري شي یو لیول لاندې بل لیول اړ ته چیزې ډیفاین نیو لیست راځم د کې څنګه سره خبرې دي کدا سره پر مثال په خپل خو سمبول راخله مرته کتاب نه خدي وسره راشي یا پاس که زه د کمپیوټر نه خدي راشي ور سره شي دراشي ور سره کمپیوټر دراشي کمپیوټر کوم یو دی کې سلو کوشش سره وکړئ دا کنه دا کمپیوټر دی نه خدي ور سره راشي او دا به زه اوکې کوم سمبل مې د کمپیوټر واخیستو که زه غواړم پکچر هم ور سره راوړلی شم اوس به دا سمبل واخلم دا به زه اوکې کوم وګورئ کمپیوټر سره خیال هم په خپل خوښه باندې کته یو نه خراړل غواړي دا نه د پکارس په خپل خوښه باندې ور سره راوړي سړي پکار یو تصویر زما سره غو باید راشي کلیک وکړه ورک افلاین انلاین راخلي افلاین راخلي څنګه راخلي کلیک کړئ دځکه زه غواړم چې یو پکچر سره راشي کوم وراسي فرض کا زما سره یو لوګو دا سایف لوګو دا چینل لوګو دا به زه اوپن کړم به اوکې کوم لوګو سره خپل تصویر راوړي خپل تصویر هم سره راوړل شي نو ته چې زما د انند په کار زه غواړم زما تصویر سره راشي پاین ته لاړ شه دینه پس لاړ شه پکچر نه راشه دلته ورک افلاین براوز به کې ګور دځ کې تا ټول سټاپ کوم په فولډر چې کوم کې هغه درکې ډیسکټاپ باندې پروت دزما کډ سټاپ کې نوي تا په کوم بل ډرایو کې پراته وي دز نه راشه ډرایو دنه نوي فولډر کلیک پکې وکړه هغه فولډر به دې انتخاب کې زما د 100 تا سلیکټ کې زه ته چې نازما په ډیسکټاپ باندې دا ډیسکټاپ مې چې کا سلیکټ ټول ډیسکټاپ فایل ماته اوس دې کې زه خپل فایل سرچ کوم my image my dp دا مې راوښته دا بغټ وی فکر کوم سایز کې شاید زما انزور سره راغلو سایز مایز چینج کوي هغه خو مې درته مخکې ویلو صحیح شو دا شو زموږ سره ده او define your number format font وغیره ورته واخلئ تاسو سره بیا انتخابولی شئ وعلیکم السلام ښه بل زموږ سره دی کې چې دا ملټي لیول والا دی کې یو چپټر به تاسو کتلی وي په هغه پاکستاني کې راځي درته په بوکس کې ډېر زیات وي دا شیزونه زه ورته وایم چې ملټي لیول لیسټ باید زه برابر کړم چپټر وایس باندې زه برابروم جوړوم تاسو به ملټي لیول ته راځئ اول فرض کما دغه لیسټ اخیستی دا لیسټ ازو زدي دنه نور لیسټونه کته غواړي نور دا شان دي ته لیول بیا چینج کولای شي سټپ په سټپ باندې ورته لیول چینج کیږي دا به اخلم دوا او دته بز دا شانتي چپټر وایس راولي کار څنګه یو غواړي شانتي ورته لیولي چینج کولای شي یو بل بس ما ټیم نوم کړل ته می خود دیس نوم کولای شي تاسو ورته لیولي چینج کړئ بس دا دوه باندې ځم پوي کې خرچ یو بولټډ ډبل نمبر دا نمبرینګ بس نه کوي دا بس نه کوي د کې نو ډیزاین جوړ کړو د کې نو ډیزاین جوړ کړو دا مو هوم ورک شوخه دوړه کې وکړو بیا رازو بل مونږ دلته کې دا دوم کې څنګه راځي په دې دوم پوي نشو کوم په نشو دې کدي دې کې لکه څنګه چې هغه لیول ته ټاکل دا شان دي کې دا لیول وونته راځي چپټر راځي یو چپټر دا مې چپټر دنه بل چ ټاپک راځي لکه زه تاسو دې کې یو فایل وخم تاسو ګورئ تقریبا کانټینټ جوړ کړی دي ګورئ زه دې لیول ته تاسو لیول لستا جوړه دا چپټر 1 دا نه بیا اول چې دا چپټر 1 کې انټروډکشن دا ویني اول ټاپک چپټر 1 کې چې دویم دا شانتي ګوره په دویم چپټر کې چې دا اول ټاپک چې دا غدا دا په دویم چپټر کې دویم ټاپک کې اول ټاپک خیال درته دا شانتي تاسو به جوړول شي صحیح صرف زده کې وی ګورئ نو کثیر واست بیا کې وکړه دا ډول استون تاسو زده کې دام تکا شاپې ده اوس ورار شو دلته کې بل زمونږ سره چې دی لیکل دي اوس لیکل چې کوم نه کوم یو خانه کې ګوره رخي خو ساید نه کی کنه دوه ټایم چې نه کله لیکل کوم د مابین کې وشي شروع شي چې کله لیکل کوم ځکه دی مابین کې ټول مابین تر راځي وته چې نه لیکل دی د خي ساید نه شروع شي چې کله خي ساید نه شروع تا یو نوم لیکل ګوره دلته زره ما ولیکلو چې سایف آنلاین اکیډمي یا د سیو سمې ولیکل
اوس غواړم چې دا نوم دې په مابین کې راشي سلیکشن واخله ادا ده مابین ته ورځ الاین کوي خالد الاینمنت ویل کی رائټ ته راشي او لیفټ ته راشي صحیح دې طریقې سره تاسو دا برابر ولا شي ګوره آنلاین اگر رزلټ ډیر کې دا مخکې ویل دا پښه پر ذکر راځي چې پروګرام راځي چې نه ورته دا مابین ته راشي د ځینې کول شي راوړي اوس راځم نو لیکل چې کوم داري باید خیخ طرف نه راشي خیخ طرف ته انتخاب کړه خاینه چپ لیفت سایډ کې دی وشي دلته اوس لیکم چې ایکوال رینډ بریکټ سٹارټ بریکټ 1 دا کړل بریکټ استخدام رینډ مې غلط لیکلای دا صحیح شو اوس دې ځکه زه خبره کوم دا لیکل چې ما کله وکړل دا زه غواړم چې دا مابین ته شي دا د سکور مابین کې راغلی او خپل خو غواړه تغییر کړي خي سایډ ته شي خي سایډ ته راغلی غواړه خو سٹارټ خطا پر کوي او دا هم چاپی خوانه بل موږ دا جسټیفای کا جسټیفای مطلب منظم کړي چې ګوره سنټي منډي ور پر کوي یو مخ کې دی وته دی ورس شوی دا نه دی په یو لیول لا ځا لکه څنګه دا سایډ سایډ دا شانتي یو لیول کې راشي سو جسټیفای تر راځي دي ځکه ټول یو لیول کې شته نورم تر یو لیول کې ګوره ټول سلیکټ کا څومره پرې چې پکار وي جسټیفای کلیک د کې به تاسو راځي د سو اپشن نورم درکړي د مخ کې نه وي جسټیفای لوي کې بيخي زیات پکې راولې میډیم شو او د هم بيخي جسټیفای هاي شو ودې درو فل کړه نو چې کوم قسم جسټیفای ته پر اپلای کې اگر کوم ته پی اپلای کولای شي د دې سلور ورډ لپاره شارټ کټ کیانی دا به تاسو یادوي دا مهمه خبره ده استاد اول کته غواړي الاین کې چې کوم خواته لیفت ته د الاین کې زموږ سره د دې لپاره شارټ کټ کی دا شارټ کټ چې دی دا هغه کنټرول نو دا کارسر ته پته لګي کنټرول ال لیفت صحیح ده کنه ال سره معلومیږي دا لیفت ال کته غواړي چې دا الاین کې غواړم مابین ته کوم کنټرولي سنټر ته کوي ښه ته ګورئ دا تاسو دا شارټ کټ کیانی مهمه دي چې ته کوم لیکم دا ډېر زیات مهمه تاسو ډېر زیات کاروي او دا هم رائټ سایډ ته دا کنټرول ار او دا هم جسټیفای سمانه منظم کول ترتیبول دی په ترتیب سره تراوړي شاو خاطر کوم بار کو تغییر پکې رانشي وعلیکم السلام سیمو میں ها جسټیفای کوي کنټرول جی صحیح ګوره زه دا ټول ته کاروم دا انده لیکل دي دا زغړ ما بین تکم کنټرول ای رائټ تکم کنټرول ار لیفټ تکم کنټرول ال او جسټیفای کوم کنټرول جی دلته کې جسټیفای نه معلومیږي د ځکه به معلوم شي کنټرول جی فورورډ تاسو ته کوي ها دا کوم شارټ کټ کړم چې ته لیدم او دا هم تاسو ته کوي او شو دا بل خو د دې ور سپیس د دې لاین ترمن څنګه د دې لاین ترمن وګوره د دې لاین ترمن څنګه دا سپیسینګ کول زما په کار دي دا د سلیکټ کړه سلور وړه لاین او دلته کې راشه د دې کې تاسو وایي چې سپیس څنګه غواړئ دومره سپیس غواړي دومره سپیس باید راشي دومره سپیس راشي څومره سپیس ته غواړي ورته د خیال ده څومره سپیس ته په کار یې غوڼه وکړي راوړل شي هم دا که زه په دې لاین باندې اپلای کوم تاسو به تر پته ولګيږي ها لاین کې باید زه سپیس ورکم لاین باید یې باندې لګ لري ها خیر هم ورته دلته ورشان راشي بل دې په سیبله خبره چې دا لاین سپیسینګ اپشنز دي نور اپشن مشته په کې تاسو دلته وای دا وایو ښه خپل خو خمنې موږ چې کله جوړو دا اپشن دې سره زه ته مچ اډ سپیس بیفور پیراګراف دلته بس راشم دا به سلیکټ کوم سو پیراګرافونه دا درې پیراګراف فرض کوم سلیکټ کړل لدی کله ورته وړه چې به تر اخر شي اوس ته ګورئ زه ته مچ اډ سپیس بیفور پیراګراف نه مخکې سپیس ورکاو ورته وملي دلو دې ورته مخکې نه ورکې بل وګوره زه ته مچ نه سم کا د سیو کچی ریموو سپیس بیفور پیراګراف نه مخکې سپیسونه ختم کا
بل خبره دې کې دا د چې ورته ما ریموو سپیس افټر پاراګراف وروسته چې کوم سپیس دغه ختم کاری ورته ګور نشته ده ریموو چې کوم ګور بيخي ودی ته مابین سپیس ناراضي عمرې د لوګر نشته سپیس ډایرکټ پاراګرافونه شي کوته چې اړې کا نو سپیس ورکه اډ شي ته چې میډ کا به نه ختم کی یو مخکې پاراګراف دې نه سٹارټ کیږي تا سپیس خي یو نه چې روسته کله ختم شي غنه پاس ریموو کوي او کوي ورته سپیس ورکه دی ورته ورکول شي او ختمول شي بدي مسار خلاص شو دې بوري اسم نشته به کې ښه خطا کې مو ورته لاین سپیسینګ دا تاسو چې کله کارسر وړي خپل د پته لګيږي دلته راشه ته ګورئ لاین ان پاراګراف سپیسینګ لاین تر ما بینس نو سپیس وي او د پاراګراف تر منځ سپیس ورکه اوکي نو ورکه ورته بل خبره دې چې دا لیکل دي ما کړی زم چې دا مخ کې لاړ شي سمه مخ کې وړي دې په خپل خو خورل شي واپس کوي دې نه ته واپس کولای شي کله چې تاسو ورډز لیکي یا معلومات لیکي هغه تاسو خپل پته لګيږي زه مجدا اوس ما خرار شي بتروري صحیح دی په اسانه کې دا پاراګراف نه خلا دا ساين سره وړي او کین راوړي کوم مشکل نه جوړي او بل دا موږ لیفت رائټ لیکل دی په استعمال پاراګراف نه خدا دی باندې لیفت رائټ لیکل کی زه غواړم چې لیکل دی د رائټ ساید نه وشي سوري وري وتا دلته زه ولاړم دا لیکل دي زه ته د رائټ ساید نه راشي لیفت ساید نه شو سو د رائټ ساید نه راشي کله تاسو پښتو لیکل کوئ تاسو به دا رائټ ساید کې اخلئ دي دا نه خواخلئ اوس زه کولای شم چې پښتو لیکل وکم هر څه چې زه لیکم هغه زه د کې اوس په اسانۍ سره لیکلای شم امیر خان ولیدلو دا پښتو لیکل چې تاسو کوم ساید نه به کوئ یا رائټ ساید نه به کوئ دې ساید نه ولیدلو پښتو لیکل چې کوم دې ساید نه امیر خان ولیدلو ټیک شو او کله زه وایم چې دا رائټ نه وي لیفت نه وي نو ساید راو نو بعد دا کوم څه نو وسی دې ساید پښتو لیکل مو چې کله کول دا نه خبره تاسو کوم ساید تړو یا نه با لیفت ټو رائټ ټو لیفت ته بیاړو یا نه خې خو دا کنده خطوات لیکل کیږي بس په دومره کوم روايه ادو اپشن من ته وایم راځي دا ادو اپشن وایم د دې کې زما سره چې د مال استون تاسو تاخستو فایل زما سره شو دا ورته ګور دا لیست زما سره لیست د خدا به ترتیب ده ځم چې دا باید منظم شي اول چې اینوم چا راځي هغه باید اول راشي بي ولا بل بیا راشي سي ولا بیا راشي ډي ولا د شانت راشي یا اول چې زیډ چانم کې راځي هغه راځي بیا وای بیا د 6 سره راځي سټپ بای سټپ اسندینګ او ډیسندینګ دوه قسم آرډر موږ لرو سورټینګ ته منظم کوي شي یو په اسندینګ طریقې سره کولای شي بل په ډیسندینګ طریقې سره اسندینګ مطلب دا ده چې اول د چا نمبر زیاتی هغه راځي یو خوانه شروع کوي اي بي سي نه سٹارټ کیږي ډیسندینګ دا چا کم یا ولا غره ولا به روسته بس راځي فرست پوزیشن والا اول سیکنډ دویم بیا تھرد ډیسندینګ بیا سر چپا راځي صحیح شو نو دوه قسمه موږ لرو او چې کله راغله مو دې کې مرته وایي چې ماته دا منظم کا ترتیب کا پاراګراف نیول واخستلو سورټینګ د چا کې د پاراګراف کې نه پاراګراف د هډ د چې دی هوز موږ سره پاراګراف فرض مثال ورته وایي ټیکس دا هو ټیکس دا ک نمبر یو نمبر ورته واخلي ک ډیټ یو ډیټ واخلي چې تا تاریخونه چولې اوس ته غواړې منظم تاریخونه باید راشي اول تاریخ بیا دویم بیا دریم دا شانتي راشي ا دې تا وتا غړ وړ انټری کړی وي نو دا چې نمبر نه زما سره ټیکس د کنه په الحال ټیکس په تو ته انتخاب کې اسندینګ غواړي کې ډیسندینګ مطلب دا ای بي سی نه سٹارټ کا ډیسندینګ مطلب دا زد سایډ نه سره دا چې نه اسندینګ واخلا دا به زه کې کم استاد ورته وګورئ علي عامر اسد بصیر کامران ولی اثر یو په بل بصیر په شوي دغه زه بیا کلیک کوم اوس ته ما چې ډیسندینګ راته واخلا ک نمبر وی نمبر هم نشته تاسو کې نمبر انتخاب کړئ کنه نمبر نه دا وایي وای خوان شو خبره څنګه کړه سر چپا کړه او شو دا پاراګراف نه خېدي هر یو پاراګراف سره باید وي نه خرج ماته پته ولګي چې کوم پاراګراف کې زه ماري سره ګورې دا نه خرج دا براشه مې بل فایل دا په لږه سره دا څنګه کې نه خلاص نه راوړي کلیک خو چې وکړې ته به ختم شي بس دا دومره د دې کې دا فیل اپشن او دا کوم بارډر چې دا په سبا درته وایم
صحیح ده او ډیپ کې سیده غام پکې وکړو دا دوه لیست چې کوم دی یو بولټ لیست او نمبر لیست دی باندې زیات کار کوي صحیح د کې ډی زیات کار کوي لیول مې ولمر کې چینج کیا څلور مې ته شارټکټ کیا نه ویلي چې څنګه تکول شي ټیکسټ الاین کې لیفت ته رائټ او سنټر ته دا شانتي مې جسټیفای د ته وایي کنه جی سر کې لاین سپیسینګ او پاراګراف سپیسینګ کې مو کار کوي مخکې وروسته ټیکسټ یو سره راوړیا او د نه لیفت رائټ لیکل دی او د اسندینګ ډیسندینګ دا ګراف پاراګراف نه خراوړي او کې نه راوړي په دې کې کار کوي او د کې کار کوي نن د پر همدومره بس ان شاء الله چې ثواب نه